ګرانو کتونکو زه یم دیدار یوسفزی او د صحت په حواله په دې ویډیو کې به زه نن خبرې کوم د ماشوم د پیدایش په حواله چې هغه کم عوامل دي هغه کم حالتونه دي چې په هغې کې دا غټ اپریشن یا سی سیکشن یا سزیرین سیکشن چې څه ته وایي هغې ضرورت او د دې ادراک موږ څنګه لګولی شو چې آیا دا ضرورت شته او که نشته او که شته نو موږ ته څنګه پته لګېدی شي د دې دپاره یو څو خبرې دي چې په هغې ځان پوهه کول ډېر زیات ضروري دي زه به کوشش کوم چې څومره په اسانه پیرایه کې په اسان انداز کې دا خبرې عام ولس ته رسېدی شي نو چې وی رسومه سی سیکشن یا دا غټ اپریشن چې ورته موږ وایو د دې اصل کې دوه دغه دي دا دوه عوامل دي یو ته موږ وایو الکټیو بل ته وایو ایمرجنسي الکټیو هغه دی چې لکه هغه موږ ته د وخت نه مخکې پته لګي چې یاره دله اپریشن پکار دی او دغه شانتې هغه ټول خاندان هغه مورې او نور څوک چې دي نو هغه د دې خبرې نه خبرې چې یاره دا ماشوم د اپریشن نه بغیر نشي کېدی دغې ته موږ وایو الکټیو سرجري نو دا خو د مخکې نه پته لګي دا ایمرجنسي نه دویم حالت بیا داسې چې ایمرجنسي سرجري نو سی سیکشن یا غټ اپریشن ایمرجنسي نو عموما دا خلک وایي چې یاره ضرورت نه او دغه وشو د اپریشن ورته وکړی شو نو دا خبرې د خلکو په ذهن کې ولې راځي او د دې نه څنګه دیو خلک ځان بچ کولی شي یا په دې خبرو څنګه ځان پوه کولی شي نو په دې ویډیو کې به زه کوشش کوم چې د ټولو خبرو احاطه وکړم الکټیو سرجري له اول راشو الکټیو سزیرین سیکشن چې کوم دی په هغې کې دا دی چې یو څو عوامل دي یو خو د مور عمر پکار ده چې کله دې ته وایي های ریسک پریګننسي ورته هم وایي کله چې د مور عمر د یو خاص حد نه زیات شي نو هغه بیا دا وایي چې یاره دا نارمل ډیلیوري چې دا مسله پیدا کولی شي نو یو خو دغه حالت شي خو دا هم الکټیو د څنګه چې ما خبره وکړه نو په ټول خاندان ډیپینډ کوي که هغه غواړي نو دغه کولی شي دویم بیا های ریسک پریګننسي کې یا الکټیو سرجریز کې راځي نو هغه بلډ پریشر دی که بلډ پریشر دومره زیات وي عام بلډ پریشر نه که بلډ پریشر دومره زیات وي او هغه کنټرول کیږي نه او په هغې کې بیا اکلمشیا یا د جټکو دا بیماریانې راتلی شي مور ته نو په دغه حالت کې هم بیا دیو دا غواړي چې یاره د دې ماشوم ته څه مسله پیدا نشي او دا مونږه سی سیکشن یا د اپریشن وکړو خو دا هم بیا لکه په باهمي رضامندۍ باندې خبره ده ضروري نه ده چې هر بلډ پریشر دی دغه ته ورسي او دغه سټیج ته ورسي چې په هغې کې د اپریشن ضرورت خو چې د دې خبرې نه تاسو خبر یې بل ډایبټیز ډایبټیک پیشنټ چې کوم دي د شوګر مریضان چې کوم دي نو د هغو عمر هم دغه هم زیاتي وزن هم زیاتي بیا کوم ډایبټیک ماشوم چې پیدا کیږي نو لکه هغه هم میکروسومي وزن د هغې زیاتي غټي په پیدایش کې مسله اکثر نو دغه هم یو حالت کیدی شي چې په هغې کې بیا تاسو ته ډاکټر یا ډاکټر دا ووایي چې د دې الکټیو سرجري پکار ده او دې له موږ سرجري کوو هغې ته به تاسو د اول نه تیار یې خو په دغه وخت کې هم لکه ما چې څنګه خبره وکړم دا ټول د کاونسلینګ خبره ده داسې نه ده چې هغه په تاسو باندې امپوز کړي په دې کې تاسو د بل ډاکټر نه هم رایه اخیستی شئ خپل دغه پکې هم کولی شئ نو دغه یو بل حالت دی بیا ځینې وخت کې داسې چې لکه صرف ډایبټیز یا شوګر چې دی هغه ته په پریګننسي کې یا په حمل کې شروع شي دغه هم یو حالت نو دغه هم بیا په تاسو باندې الکټیو سرجري ستاسو خوښه ده که په دې کې کوئ که نه کوئ بیا ځینې کنډیشنز داسې چې لکه انفیکشن چې ورته وایي دغه انفیکشن چې کوم دی خصوصا زه به دا ووایم چې ایچ آی وي اوس مور ته ایچ آی وي نو ایچ آی وي کله چې دا ماشوم پیدا کیږي نو دته دا مسله پیدا کیدی شي دا ایچ آی وي هغه ته لګیدی شي نو په دغه وخت کې الکټیو سرجري پکار ده بیا هیپاټایټس سی په کم وخت کې لکه دا ماشوم ته لګي نو دغه پکار ده دغه شانتې دا حالتونه چې کوم دي عموما نو په دې کې چې دی الکټیو سرجري ستاسو د ډاکټر سره مشوره کولی شئ او د هغې نه پس دیو به تاسو ته دا اول نه وایي چې یاره د دې سرجري کوو یا نه کوو د دې سره سره نور څه عوامل دي هغه دا دي لکه کیدی شي چې بعضې زنانه داسې چې هغو برت کنال چې کوم یا د هډوکي چې کوم نو هغه داسې جوړي چې هغې کې هغه انګل داسې یا هغه زاویې داسې چې د ماشوم پیدا کېده پکې ګرانې خو دا ډېر زیات کمي نو یو حالت دغه هم نو ما چې ستاسو په ذهن کې دا خبره هم کې داسې نو هغه خو بیا مجبوري هغه خو بیا برت کنال چونکې دا ماشوم د سر نه وړوکی نو په هغې کې بیا هغه نه راځي نارمل هیډ چې کومي نو هغه هم بیا لکه په دغه وخت کې بیا پکار ده چې سرجري طرف ته لاړ شي یا خدای مکه په دغه وخت کې فریکچر یا هډوکي د حمل دوران کې یا د هغې نه مخکې فریکچر شوی د ټوټي د هډوکي چې کوم دي او هغه میکانیکل ابسټرکشن کوي یا دغه کوي
نو هغه خو بیا نشي کېدی. نو دغه حالتونه چې کوم دي نو په دې کې تاسو د مور په لحاظ باندې الکټیو سرجریز چې کوم دي یا اپریشن چې کوم دي هغه د هغې ضرورت وي، ځکه چې د دې نه بغیر دا نه کېږي. خو دا به هم څنګه چې ما خبره وکړم دا به کاونسلینګ کېږي، د په دې به تاسو خبرئ، د دې به تاسو وخت په وخت ټیسټونه کوي چې اوس څه پوزیشن کې دی، څه حالت دی، څنګه کوم طرف ته خبر روانه ده. نو بیا به هم په هغې کې تاسو سره مشوره کېږي، تاسو پکې نور ډاکټرانو رایې اخیستی شئ، ټیسټونه کولی شئ، ځان به پوره مطمئن کړئ. د هغې نه پس به بیا دغه سرجریز کېږي. دا خو یو حالت شو کوم چې د مور د وجې نه کېږي. اوس راځم الکټیو سرجري بل حالت لا کم چې د ماشوم د وجې نه کېدی شي. په هغې کې موږ له الکټیو سرجري یا دا غټ اپریشن پکار دی. الکټیو مطلب زه بار بار دا خبره ځکه کومه چې دا ایمرجنسي نه ده، په دې به تاسو د اول نه خبرېږئ. نو دغه ته وایي الکټیو سرجریز یا د اول نه چې کوم تاسو خبر شوي. نو د ماشوم په حواله د ټول نه غټه خبره ده چې کله فیټل ډسټرس ورته وایي، کله چې د ماشوم ژوند ته خطره وي. دا به اوس څنګه معلوموو موږ چې د ماشوم ژوند ته خطره شته که نشته، دا به اوس تاسو ته وضاحت وکړم د دې خبرې چې د عام سړي ته څنګه پته لګي چې یاره د ماشوم ژوند ته خطره شته که نشته او په کم حالتونو کې دته خطره ده. دویمه غټه خبره دا ده چې د ماشوم پوزیشن، کله چې د آخري وخته پورې د ماشوم پوزیشن داسې چې د سر ښکته نه برت کنال کې نه یا ملای یا خپې یا پوزیشن داسې چې مختلف نور پوزیشنونه کېدی شي د هغه. نو دغه پوزیشن چې کله نو په هغې کې هم اکثر دا مسله جوړیږي چې ماشوم ژوند ته هم خطره او دغه چې د ډیلیوري نارمل ډیلیوري چې کوي یا نارمل دغه چې پروسیجر چې کوي نو هغه ډېر ګران شي. نو په دغه وخت کې هم بیا د الکټیو سرجري ضرورت پیښیږي. زما دا خبره یاد ساتئ، د الکټیو دا تاسو اوس خبره بیا کومه چې دا ولې الکټیو دي. دریم خبره چې د ماشومانو تعداد زیات دي، لکه 2 دي 3 دي دغه، نو په هغې کې بیا د هغې پوزیشن ګوري. نو چې کله د دې پوزیشن داسې چې یاره تاسو پته لګي د اول نه، نو هغو بیا دا غواړي چې یاره دا نارمل ډیلیوري کې مسله پیدا کېدی شي، نو بیا د هغې الکټیو سرجري پکار یا سیزیرین سیکشن یا دغه اپریشن پکار دی. د دې نه علاوه بله خبره چې کومه غټه خبره ده هغه دا ده چې د پلیسنټا چې کومه ده یا د ملګری چې ورته کوم وایي، نو دغه پلیسنټا پوزیشن باندې هم دا ډېر زیات ډیپینډ کوي یا انحصار یې د هغې. دغه پلیسنټا چې کومه ده دا عموما چې په فنډس کې یا د یوټرس یا د بچیدانې په دې بر سر باندې یا په دې منځ باندې، خو ډېر کم پوزیشن ډېر کم وختونو کې داسې وشي چې د دې پلیسنټا پوزیشن چې کوم دی یا د ملګري چې کوم ده، نو دا د برت کنال یا خوله چې کومه ده دا لاندې ځای چې د یوټرس یا د بچیدانې دی هغه ونیسي، لار ونیسي. نو په دغه وخت کې بیا چې دا که فرض که نارمل ډیلیوري کېږي نو هغه بلیډینګ دومره زیات شي چې هغه زنانه ته د مرګ حالت ته تللی شي. نو په دغه پوزیشن کې په دغه حالت کې هم بیا چې دی الکټیو سرجري پکار ده. دا ټول د الکټیو سرجریز قسمونه دي چې تقریبا دغه یي. د دې نه علاوه که بیا لکه هغې ته ګوري های رسک پریګننسي کې که دا اوبه چې کومې دي امنیاټیک فلویډ چې د هغې دغه کم دی، هغه که کم وي نو هغه هم الکټیو سرجري طرف ته تللی شي، که زیات نو هم تللی شي الکټیو سرجري طرف ته. که د ماشوم دغه څنګه چې ما وویل لکه په شوګر مریضانو کې د ماشوم جسامت غټ هغې ته تللی شي. بعضې وخت کې داسې ګروت نارمل نه ماشوم وړوکی پاتې شي، اوبه پرې زیاتې شي، هغې الکټیو سرجریز طرف ته تللی شي. خو دا ټول الکټیو سرجریز دي، دا ایمرجنسي سرجریز نه دي. په دې باندې د اول نه خبر روانئ او هغه وخت چې رسي نو ټول خلک په دې پوه شوي چې د اپریشن نه بغیر علاج نشته. اوس څنګه چې ما خبره وکړه د دې څیزونو پته به څنګه لګي یو عام سړي ده. اصل کې خبره دا ده چې د حمل لپاره یا پریګننسي چې کومه ده د هغې ډیوریشن چې کمي یا د هغې وخت چې کمي نو هغه تقریبا 40 هفتې. دلته کې دا چل کېږي چې لکه نارمل سکرینینګ ورته وایي، 2 قسمه الټراساونډ کېږي. ګوره اول خبره به زه دا وکړم چې د الټراساونډ په حواله چې د الټراساونډ هیڅ ساید افیکټ نشته. که دا تاسو 10 پیرې وکړئ که 20 پیرې وکړئ، د دې لکه د دوايانو په شانتې یا د ایکسرې په شانتې یا د نور دغه په شانتې په هډوکو یا په ماشوم یا په مور یا په پریګننسي هیڅ اثرات نشته. نو دې خبرې نه خو بالکل تر دې دمه هیڅ ساید افیکټ نشته. نو دې نه خو تاسو بېغمه شئ چې یاره مونږ که زیات الټراساونډ وکړو نو مسله به جوړېږي. دلته روټین الټراساونډ چې او بي الټراساونډ ورته وایي یا ابسټرکټک یا د حمل په دوران کې هغه روټین 2 کېږي. یو الټراساونډ چې نو هغه د 11 میاشتو نه
د 11 هفتو د 14 هفتو په منځ کې کیږي چې هغې ته فرست ټرایمسټر الټراساونډ وایي. دویمې سیکنډ ټرایمسټر کې چې هغه د 18 هفتو او د 20 هفتو په منځ کې کیږي هغې ته ډیټیل یا اناټامیکل الټراساونډ ورته وایي. اوس اولنی الټراساونډ چې کله کیږي نو په هغې کې دوی څه معلوموي؟ په هغې کې خو اول دا معلوم کړي چې آیا پریګننسي یا حمل شته که نشته. په هغې کې دې خبرې پته ولګي سټیشن سیک او دا نور څیزونه وګوري. دویم پسې بیا دا وګوري چې آیا دا حمل خو شته یا دا ماشوم پریګننسي شته خو چې دی په نارمل ځای باندې ده که نه ده. دغه ته بیا اکټاپک چې په خپل ځای باندې نه دغه ته وایي اکټاپک پریګننسي. د دې خپل یو خاص ځای نو چې په هغې کې نه نو بیا دیو اکټاپک یا ابنارملي نو بیا دیو هغه فالو کوي. د هغې دپاره بیا نور الټراساونډ کوي چې څه کو پریګننسي کله ختمول غواړي او څه ورسره کول غواړي. دوه خبرې شوې. درېیمه بیا دا معلوموي چې د ماشومانو تعداد په دې کې څونه دی، 1 دی، 2 دی، 3 دی. دغه د دې سره سره بیا دا هم معلوموي چې او د ټول نه امپارټنټ خبره چې کومه ده دا معلوموي چې ډیلیوري ډیټ به صحیح. د دغې الټراساونډ نه دا پته لګي چې د ډیلیوري ډیټ به صحیح. نو تاسو ته پته ولګي چې یاره د دې ماشوم اوس څومره وخت روان دی او کم د دې وخت دی چې دا به ډیلیور کیږي یا دا ماشوم به پیدا کیږي. د دې الټراساونډ په دې کې اوس څه مسله یا څه ابنارملټي نو هغه بیا های رسک طرف ته ځي او هغه بیا چې دی نو هغه وروسته ډسکس کیږي. دویم غټ الټراساونډ چې کوم دی هغه ما څنګه خبره وکړه د 18 نه د 20 هفتو په منځ کې دا کیږي او دغه ته اناټامیکل. په دې کې ماشوم ټول اعضا چې دي هغه پیدا شوي برابر شوي. نو په دغه وخت کې دا دویم الټراساونډ کیږي او دې ته ډیټیل سټډي کیږي لکه د سر نه شروع شي د خپو پورې چې لکه د سر سرکمفرنس ګوري چې یاره د سر جوړښت څنګه دی او د سر دا سایز څومره دی، نارمل دی که ابنارمل دی، کچ دی که غټ دی. داسې سترګې پکې ګوري، شونډې ګوري چې یاره څه مسله خو نشته، پوزې برج ګوري چې برج کې مسله د دې سره بیا خپل ډېر شی ډیزیز ریلیټډ نو هغه بیا خیر د دې ویډیو دغه نه دی چې تاسو ته په هغې کې تفصیل وکړم. خو هغه بیا دې نه مختلف بیمارۍ معلوموي، جینیټک او نورې بیمارۍ معلوموي. دغه شانتې که بیا پسې ښکته رازونو زړه ګوري، د زړه 4 وړه خانې ګوري چې برابر دي، فلو برابر ده که نه ده. بیا په دې کې چې دی نو دا پړپوسان ګوري، ښکته راشي نو په دې کې بیا ګردې ګوري، معده ګوري، ښکته بیا جنډر پکې هم ګوري چې هلک دی که جنۍ ده دغه پکې هم کتی شي. د دې نه علاوه چې دی نو دا اوږده هډوکي که د لاس او د خپو دي د هغې لینت ګوري یا د هغې لمبایي ګوري، اوږدوالی چې دا څومره اوږده دي، نارمل دی که ابنارمل دي. د خېټې سرکمفرنس ګوري، دا 3 وړه څیزونه د سر د خېټې او د دغه دا معلوموي چې یاره دا ماشوم چې دی نارمل دی که ابنارمل دی. د دې سره سره بیا کومې اوبه چې دي امنیاټک فلویډ هغې ته ګوري، د هغې مختلف دغه اخلي، د تصویرونه اخلي، د هغې سایز ګوري چې یاره 4 پاکټونه د هغې ګوري، ډیپسټ پاکټ چې هغې دا پته لګي چې یاره په دې کې د اوبو دا تعداد چې دی دا مقدار چې دی دا برابر دی که نه دی. د دې سره یو غټه مهمه خبره چې کومه ده نو هغه دا ګوري چې پلیسنټا یا د ماشوم دا ملګری چې ورته موږ وایو د دې پوزیشن څه دی، د دې پوزیشن بره دی که منځ کې دی که ښکته دی. نو که اوس په منځ کې یا بری او یا نور څه ابنارملټي نه نو دا خو لکه نارمل پریګننسي شي عموما بیا دیو نور الټراساونډ نه کوي. خو که فرض کې په دیو کې هر یو قسم مسئله په هر څیز کې نو دا بیا های رسک ته واچئ او دیو چې دی نو د دیو بیا مختلف الټراساونډ کیږي. دلته به زه بله خبره دا وکړم د خپلې ټولنې لپاره چې ګوره هر څیز چې دی تاسو په نورو باندې ما چوئ، ستاسو هم ذمهوارۍ جوړیږي، تاسو پکاره چې د خپل صحت نه آګاه. الټراساونډ چې دلته چې کیږي نه دلته الټراساونډ ټیکنالوجیست چې دی هغه 3 کاله ډیپلوما یا 4 کاله ډیګري اخلي. یو خو دا خبره ده هغه عام ټیکنیشن نشي کولی، نه دا د ډاکټر کار دی، نه د LHV کار دی د عام ډاکټر، او نه دا د میډیکل ټیکنیشن کار دی. د دې دپاره چې دی ډاکټر چې کوم نو چې هغه پوسټ ګریجویشن ډیپلوما کړي یا ټیکنالوجیست هغه صرف الټراساونډ ټیکنالوجیست چې هغه میډیکل ټیکنیشن نه څه بل څه نه هغه کړي 3-4 کاله ډیپلوما، نو هغه بیا چې دی نو هغه بیا دا کولی شي خو هغه به هم په ریسپانسیبلیټي د ریډیالوجیست یا د سونالوجیست په ریکمنډیشن باندې به کوي. هلته خو چونکې پته دلته اوس مسله څه ده خبره څه دلته دا ده چې کله دغه الټراساونډ ټیکنالوجیست دا دغه کوي دا الټراساونډ کوي نو د دې رپورټ چې دی هغه ریډیالوجیست یا سونالوجیست ورکوي. دی چې اوس فرض کا یو ټیکنالوجیست چې دی اول خو هسې څوک کولی نه شي چا سره ډیګري نه وي،
خبره دا ده. بیا چې کله هغه کوي په هسپتال کې یا د چا سره په کلینیک کې کار کوي یا خپل کلینیک خو ډېر کم خلک افورډ کولی شي ځکه چې په لکاو ډالر پې لګي نو په چا سره چې په کلینیک کې کار کوي نو د هغو بیا یو ریډیالوجسټ هایر کړی او هغه به چې دی خپل اوپینین به ورکوي د هغه نه بغیر نه کیږي او هغه دغه چې دی نو نه په خپله چاته ویلی شي چې الټراساونډ وکوي دا به یا د هغو فیملی ډاکټر رالیږي یا به بل څوک رالیږي دغه چې دی الټراساونډ پکار دی. نو کله چې د هغه پرسکرپشن راشي دغه راشي پرسکرپشن نه کله چې دا ډاکټر چې ورته ولیکي چې یاره دله د الټراساونډ پکار دی او دغه ریکوزیشن ورته وایي ریکوزیشن راشي نو دیو بیا الټراساونډ کوي. دغه الټراساونډ چې کله دغه واخلي د تصویرونه واخلي نو دغه تصویرونه ټول لاړ شي ریډیالوجسټ ته هغه د تصویرونه وګوري بیا د دغه کمنټریټ کړي بیا که څه تصویرونه ټیک نه نو هغه وایي دا دوباره وکړه نو هغه بیا دا فیصله کوي چې دا نارمل ډیلیوري ده ابنارمل ده دا فیصلې حق بل چاته نه وي. چونکې هلته دا خبره نشته زمونږ په وطن کې بدبختي دا ده چې لکه LHV لس ورځې الټراساونډ کورس وکړي نو هغه الټراساونډ سپیشلیسټه شوه. ډاکټران عموما زه چې هلته ډاکټر ومنو لکه په ډاکټرۍ کې خو چاته د الټراساونډ دغه نه ښیي نو اوس که ډاکټر عام ډاکټر هم دی نو هغه نشي دا نه الټراساونډ کولی شي او نه هغه ریډ کولی شي د دې خپل یو جدا علم دی. نو پکار دا اول خو تاسو له دا پکار ده چې کله هم تاسو په چا الټراساونډ کوئ نو چې هغه تاسو ګورئ که هغه ډاکټره ده او که نه ده خو چې هغه کم از کم 4 کاله دغه ډیپلوما ټریننګ کړی که ډاکټر یې او ټریننګ نه کړی نو هغه هم دا نشي ریډ کولی دا داسې مسلې نه دي نه الټراساونډ کولی شي که بل څوک نو هم نشي کولی. نو دې خبره ته خیال ساتئ چې تاسو صحیح کستا صحیح وخت باندې الټراساونډ له لاړ شئ. نو دلته چې کله بیا دا څیزونه نارمل د دویم دغه دا دویم الټراساونډ چې کله وشي او څیزونه ابنارملي نو دی په های ریسک پریګننسي کې واچئ. اوس ابنارملټي کوم ځای کې دی شي بل خبره ده چې های ریسک پریګننسي کې واچي بیا دوی سره څه کوي دې خبرې له راځمه خو ابنارملټي دا ده که د دې منځ کې هم دغه کم دویم الټراساونډ چې وشو او دا نارمل هم وي نو کله چې دوه خبرې داسې کېدی شي کله چې بلیډینګ سټارټ شي یا ډېره زیاته وینه راشي په مور باندې نو هغه پکار ده دغه ایمرجنسي نو پکار ده چې بیا هغه ځان هسپتال ته ورسوي چې څه مسله ده دغه ته وایي ابرپشو اکثر ابرپشو پلیسنټا او پلیسنټا چې یا دا ملګری چې د خپل ځان راوشو کېږي چونکې دې ته بلډ ویسلز یا د وینې رګونه ډېر زیاتي نو دغه د وینې دومره زیاته وینه راشي چې لکه د هغې نه خدای مکه مرګ هم کېدی شي. نو دغه یو ایمرجنسي ده. بله دا که ماشوم په دغه باندې پوهېږي د 20 هفتو نه وروسته د ماشوم په حرکت باندې پوهېږي چې حرکت یې کمیږي یا ختمیږي نو پکار ده چې بیا هم الټراساونډ له لاړ شي الټراساونډ وکړي چې آیا څه مسله کېدی شي. اوس دغه ځای کې که د 18 هفتو د الټراساونډ شوی نو دې ته به دا پته لګېدلی چې یاره په دغه کې ټول څیزونه نارمل دي دې ته به دا یاره نه چې په دې کې اوبه کمې زیاتې نه په دې کې ماشوم یو دی که دوه دي په دې کې نور څه نو هغه ټول وجوهات به ترې وتي صرف یو وجه بیا پاتې کېدی شي په دغه وخت کې هغه دا ده نکل کارډ ورته وایي نکل کارډ دې ته وایي چې اکثر دا کارډ چې کم دی یا دا پړی چې کم دی کم چې د دغه نه راغلی د هغې پلیسنټه نه راغلی او د ماشوم د امبلایکس یا دا نوم چې کم دی دې ته راغلی دا پړی دا تقریبا ډېر اوږه دي 560 سنټي میټرو پورې دی کېدی شي. نو دغه اکثر داسې شي چې او دا ماشوم پوزیشن چې دی په مخه چینج کېږي تاویږي په دې اوبو کې نو بعضې وخت داسې وشي خو ډېر کم وي چې دا د مرۍ نه تاو شي هغه ته ډسټرس کېدی شي یا څه مسله پېښېدی شي. د دغې نه مخکې به لکه که نور د ډسټرس چې کوم قسمونه دي نو په هغه کې د ساه خبره ده نو که هغو دا کتلي نارمل دي نو څه مسله به نه وي که زړه یې وله کتلی نارمل دی څه مسله به نه وي نو دا ټولې په هغې روټین الټراساونډ کې دا خبرې وځي. بیا چې کوم دغه پاتې شي دا اوس په دې خبرې له راشو مونږه چې آیا هغه کم کنډیشن کېدی شي چې په هغې کې ایمرجنسي دغه بیا پکار دی سزیرین سیکشن پکار دی. بل خبره به دې نه مخکې زه دا وکړم چې کله هم تاسو روټین الټراساونډ وکړئ او تاسو په دې باندې پوه یئ چې څه نشته نارمل دی نو کم از کم پکار ده چې په 3 میاشت 4 هفته بخښنه غواړم د ماشوم حمل دغه چې پریګننسي چونکې 4 میاشتې نو د هغې نه 4 هفتې د هغې نه 2 یا 3 هفتې مخکې چې دی هغه پکار ده چې یو الټراساونډ وشي. نو کله چې تاسو 2 یا 3 هفتې مخکې الټراساونډ وکئ په دې کې دا چې عموما د 14 نه واله د 16 هفتو پورې
د ماشوم دا سر چې نو دا خپل دغه له ورشي انګیجمنټ ورته موږ وایو پیلویک بون له ورشي نو دا سر چې کله انګیج شي نو په دې کې بیا د اواز هم تقریبا د 13 میاشتو نه پس ماشوم چونکې غټ شي ځای ورته نه نو ړقېدی ډېر کم شي نو د ده موومنټ کم نو بیا چې دی د اکثر چې کله یو پیره وجنګېږي دغې سره عموما دغه کېږي نو د دې نه پس بیا د ایمرجنسي څخه خطره پاتې نه شي چې یاره دی به دا کارډ بعضې وخت داسې کېږي د جنګېدو نه مخکې دا کم کارډ یا رسۍ ما چې خبره وکړه نو دغه مخې ته راتلی شي او دغه چې کله مخې ته راتلی شي نو دغه هم یو ایمرجنسي سچویشن کریټ کولی شي خو دغه ډېر زیات کم یا عموما دا په شروع کې کېږي په آخر وخت کې دغه ډېر زیات کم یا کوي هم نو کله چې لیبر لتلی یا په د پیدایش وخت نو هغه بیا دونه مسله ځکه نه پیدا کوي چې هغه بس راوځي او دونه وخت نه چې ماشوم ته مسله پیدا کړي لکه دومره زیات وخت هغه نه اخلي نو کله چې تاسو دغه الټراساوند وکئ نو په دې کې به تاسو ته ټولې خبرې کلیر شي په 18مه هفته کې چې کم شی یا په 20مه هفته کې نو په هغې کې نارمل دلته هم نارمل دی نو اوس د بیا هیډ چې دی عموما لکه په تقریبا په 80-90% کسانو کې چې دی هغه هیډ انګیج شوی یا سر چې دی خپل ځای له ورغلی نو تاسو ته دا پته ولګي چې د او د مور ته څه بیماری نشته نور څه قصه نشته نو تاسو ته دا پته ولګي چې په دې کې د اپریشن ضرورت نشته نو دا هغه ټولې خبرې دي کوم چې الکټیو سرجري په کار ده چې دا تاسو وکئ په دې باندې عمل وکئ اوس راځو یو واحد په دې کې بیا یو واحد خبره پاتې کېږي د اپریشن او هغه دا ده چې ګوره کله مور ته دغه شروع شي کانټرکشن شروع شي لیبر ورته موږ وایو یا درد چې د ماشوم درد چې ورته وایي هغه شروع شي او د تقریبا 20 غنټو پورې ورسي دا درد او کم چې په اولنۍ د چا چې اولنۍ ماشوم نه د هغو دپاره دی وایي چې 20 غنټې د چا چې ماشومان مخکې شوي نو 14 غنټو پورې او درد هغه ورسي کانټرکشن کېږي په مخه خو بچیدانه کولاویږي نه نو په دې کې اول دی دا وکړي چې هغه دغه دوا نه انجکشن یې ورته وکړي دغه ورته ولګوي دا ډریپ ورته ولګوي په هغې کې نو دغه کله چې د دغې سره هم دا بچیدانه کولاو نشي یا سروکس ډایلیټ نشي نو بیا په دغه صورت کې ماشوم ژوند ته خطره نو دغه واحد صورت بیا پاتې کېږي چې په هغې کې ایمرجنسي سرجري پکاري سیزیرین سیکشن پکاري خو دغه وخت پورې انتظار کول غواړي خو د هغې هم ما چې څنګه خبره وکړه دا نور څیزونه ته تاسو اول نه اکسکلوډ کړي یا ایستلي لکه دا څومره خبرې چې ما وکړې دا ستاسو په ذهن کې بیا نه راځي خو که اوس تاسو اولنی الټراساوند نه شوی دویم نه شوی او بیا دریم هم تاسو دغه نه شوی الټراساوند نه شوی نو بیا تاسو د ډاکټر په ډسپوزل باندې چې هغه درته وایي چې اپریشن پکار دی ستاسو سره هیڅ ګراوند نه ستاسو سره هیڅ علم نه تاسو ته هیڅ پته نه که هغه وایي چې یاره ماشومان دوه دي نو تاسو وایي چې دوه دي که هغه وایي چې د ماشوم بهرحال د دوه خو بیا هم لا پته لګي خو که هغه وایي چې د ماشوم پوزیشن ټیک نه دی نو تاسو سره هیڅ علم نه تاسو وایي ټیک د پوزیشن که هغه وایي چې کارډ پرولیپس دی او دغه پړه یا رسۍ چې کومه ده دا ترې مخکې ده نو تاسو ته بیا هم څه اندازه نه که هغه هر څه وایي تاسو به په هغه وخت کې منئ ځکه چې ستاسو سره څه نور څه جواز نه او هغه بیا خبره داسې چې د ژوند او د مرګ مسله نو تاسو ته دا دغه بیا درکوي چې یاره کیدی شي تاسو په ذهن کې دا خبرې چې کیدی شي همداسې نو که کله تاسو دغه روټین نه تېرېږئ نو بیا په چا الزام مه لګوئ د خپل صحت نه آګاه اوسئ زه بار بار دا خبره کوم بله خبره دلته رایاده شوه چې ضروري خبره دا ده چې کله دا پلیسنټه چې تاسو وکته په دویم روټین دغه کې دا کله چې روټین الټراساوند وشو په 18 هفتو کې په دې کې دا تاسو وکته چې دا پلیسنټا لاندې ده پریویا پلیسنټا پریویا دې ته وایي او د بچې دانې دا لار چې ده دا یې نیولې ده نو اول خو دا ده چې بیا تاسو میاش یا 2 هفتې پس دا دغه ریپیټ کوئ الټراساوند د هغې وجه دا د بنیادي چې کله دا بالکل په منځ پرته کله دا بالکل لږه په غاړه پرته مختلف پوزیشنونه دی کیدی شي نو څه کمپلیټي څه انکمپلیټي د دې بیا مختلف حالتونه دي څه بالکل نږدې وته نو عموما دا کېږي چې کله تاسو میاشت پس الټراساوند وکړئ نو دا بچیدانه چې دا غټیږي او د بچیدانې غټېدو سره دا پلیسنټه چې دا ورو بره راځي لکه د هغې دیوال پورې دا نښتي نو چې دیوال غټیږي نو دلته لار پاتې کېږي نو عموما په ډېر زیات کیسونو کې تقریبا په 80-90% کیسونو کې داسې کېږي چې کله د یوه ډډه نیولې او نږدې او تاسو ته دا ووایي ډاکټر یا ډاکټره چې دا پلیسنټا پریویا ده
او دا په ښه پوزیشن کې نه ده نو په کار ده چې بیا هغه هم تاسو ته دا دوباره د الټراساونډ ووایي چې یاره دوباره به میاشت پس وکئ. عموما داسې کېږي چې لکه دغه چې دی دا پلیسنټا دا یوټرس غټیږي نو دا پلیسنټا رو بره کېږي نو په دغه کې هم بیا که تاسو په آخره کې الټراساونډ وکئ د هغې نه مخکې یو څو هفتې مخکې تقریبا یو 2-3 هفتې مخکې نو تاسو ته پته ولګي چې پلیسنټا بره تلې ده دغه ایمرجنسي هم لاړه نو دغه به هم ستاسو د ذهن نه لکه دا تشویش ختم شي. نو دا تقریبا هغه ټولې خبرې وې چې په دې باندې ځان پوهه کول غواړي. په دې کې بل چاته بیا ګناه کول نه دی پکار ځکه چې کله تاسو سره ګراوند نه تاسو سره علم نه نو کېدای شي چې داسې انسانیت په خلکو کې وي هغه تاسو سره زیاتې ونه کړي خو د زیاتې امکان هم کېدای شي. نو پکار ده چې په دې حواله تاسو ځان خبر ساتئ چې الټراساونډ لځئ نه چې هم مستند الټراساونډ لځئ چې دغه دوه الټراساونډ نه کوونه په هغې کې څه کتل پکار دي څنګه به ځان خبروئ. بیا که نارمل هم وي نو چې تاسو ځان د سرجري نه بچ کوئ د ایمرجنسي سرجري نه نو پکار ده چې یو هفته 2 مخکې ځکه چې هیډ انګیج شي او کله چې هیډ انګیج شي نو بیا نور څه مسله نشي پیدا کېدی عموما. نو د دغه نه به تاسو ته پته ولګي چې یاره ایمرجنسي د اپرېشن ضرورت شته که نشته نو په چا به الزامات نه لګوئ. د خپل صحت نه آګاه اوسئ خپل حق ادا کوئ خپل ذمهوارۍ وپېژنئ او ټول چې دی دا کوم ملګري چې دا ویډیو ګوري نو پکار ده چې نورو ملګرو سره شریک کړي ځکه چې ټولو ته پته ولګي او د خپل صحت نه آګاه شي د خپل ذمهوارو نه آګاه شي. د نورو مهمو ویډیوګانو دپاره زما سره اوسئ خوشحاله اوسئ د الله په امان.